له څه مودې راهیسې په یو شمېر پاکستاني او بهرني رسنیو کې په میانمار یعنې برما کې د روهینجیا مسلمانانو سره د ځایي حکومت د امتیازي سلوک خبرونه عام دي. خو په تیرو څو اونیو کې بیا په سوشل میډیا یعنې فیسبوک، ټویټر او یوټیوب داسې عکسونه یعنې تصویرونه خپاره کړل شوي چې ښایي د برما بودایان روهینجیا مسلمانان د هغوی ښځې او ماشومان وژني او د بدن اندامونه یې پرې کوي. که څه هم د برما مسلمانان له ډېرې مودې راهیسې د ځایي حکومت لخوا ځورول کېږي او دوی د دغه هیواد شهریت ترلاسه کولو کې د مشکلاتو سره مخ دي، خو په سوشل میډیا کې د دوی په هکله خپاره کړل شوي عکسونه هم ګمراه کوونکي او دروغ دي. د دې مسلې حقیقت څه دی؟ has grown increasingly desperate ever since ethnic riots tore apart the community. روهینجیا مسلمانان چې تعداد یې خواوشا 14 لکه ښودل کېږي د برما په راکان ریاست کې استوګن دي. په 1962 کال کې چې د برما پوځ د حکومت واګې ترلاسه کړې نو د پوځي امیر جنرال نی وین په واکمنۍ کې روهینجیا مسلمانان د دغه هیواد د استوګن منلو نه انکار وشو او سموده پس یو داسې قانون منظور کړی شو چې تر مخه یې د روهینجیا مسلمانانو نه د دې هیواد د شهریت حق واخیستل شو. د دغه قانون تر مخه خواوشا 14 لکه روهینجیا مسلمانان نه خو د دې هیواد شهریت لري او نه ورته د هیواد نه د بهر تللو حق ورکول کېږي. د دې نه علاوه محلي حکومت دوی د بچو پیدا کولو، تعلیم، صحت او یا نورو داسې سهولتونو ورکولو په لړ کې هم د بندیز لاندې نیولي دي. که څه هم د برما د پوځي حکومت لخوا د روهینجیا مسلمانانو سره امتیازي سلوک کېږي، خو په فیسبوک، ټویټر او یوټیوب چې د دغه زور ظلم په اړه کوم عکسونه خپرول کېږي هغه دروغ دي او د دې تر شا اصل حقایق نور دي. مثلا په فیسبوک د یو تن تصویر ورکړل شوی چې اور پرې لګېدلی، ورته لیکل شوي چې دا د برما روهینجیا مسلمان دی، خدایانو پرې اور لګولې او که د دې ظلم په اړه غږ پورته نه کړئ نو په آخرت کې به خدای پاک ته څنګه مخامخ کېږئ. وای دا تصویر د نورو سره شریک کړئ او خپل فرض پوره کړئ. خو دا دروغ دي. په اصل کې دا تصویر د هند په نوي ډیلي کې په 2012 کال کې اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی اخیستی دی چې پکې د تبت سره تعلق لرونکي یو بودایي تن د احتجاج په توګه ځان ته اور لګولی دی. دا راز په فیسبوک یو بل تصویر ورکړل شوی چې پکې د ګڼ شمېر ښځو او سړو مړي ښودل شوي او بودایان ورته ولاړ دي. دې تصویر سره هم لیکل شوي چې دا د برما مسلمانان دي او بودایانو یې سرونه غوڅ کړي دي. خو دا تصویر په حقیقت کې د چین د ګولمیډ سیمې دی چې په کال 2010 کې په دغه سیمه کې د راغلي زلزلې نه پس ګیټیز ایمیجز نومې ادارې اخیستی دی او دا ټول مړي د دغې زلزلې قربانیان دي. د دې نه علاوه یو بل تصویر په سوشل میډیا ډیر عام دی چې پکې یو ماشوم په ستن پورې تړل شوی او د وهلو نښې یې په ملا ښکاري. د دې تصویر سره لیکل شوي چې دا د برما ماشوم دی چې د بودایانو د ظلم سره مخامخ دی او دا چې دا تصویر د نورو خلکو سره هم شریک کړی او دنیا خبر کړی چې په مسلمانانو ماشومانو څه تیریږي. خو د مصر اموال الغد نومې مجلې دا تصویر د مۍ په میاشت کې خپور کړی او وایي چې دا د تایلند د یو غیر مسلمه ماشوم دی او خپل ترور ورسره د غلا د عادت نه د اړولو لپاره دغه سلوک کړی دی. که څه هم د روهینجیا مسلمانانو سره د برما د پوځي حکومت چلند په نړیواله کچه ناروا ګرځول شوی، خو کارپوهان وایي چې په سوشل میډیا په دروغو مبني عکسونو خپرولو سره مذهبي کرکې او نفرت ته لاره جوړیږي چې د اسلام د مقدس دین سره سمون نه خوري. Sitwe, Myanmar.